نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل بنی آدم خطاؤون، ہر یزید آدم دا خطا کار دے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین پا خطا کارو کی اغا کستے چی اغا توبو اللہ توباسی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مومن مثال دسی دے چی اغا کل غلطیو کی لکا چی پا دے سر بانے غر پروتی دمر بوجی پا آبانے خفائی پریشانی. اور چی منافق دے نو اغا چی کل گناہو کی وی دسی حیثیت دے لکر چاچی پا دے پوز بانے مچکینے دسی وشڑی اس پروائی نہیں. نو مومن سڑے اغا سر با احساس ور سرئی چی ما دخپل اللہ لولی نافرمانی وکلا او اللہ منگتا را توبے دروازہ کولا اکڑی دا سمر خیستا الفاظ سر منگتا دعوت را کئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم اوائے نبی زمانی بندگان تیویوا چی اللہ فرمائی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم اے زمان بندگانو چی وزانم زیادے کڑے ظلمم کڑے دے لا تقنطوا من رحمت اللہ منا امید کی گی دا اللہ دا رحمتنا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ طول گناہون معاف کی انہو هو الغفور الرحیم دا اللہ بخن کون کیم دے دا اللہ رحم کون کیم دے پتا سبان دے منا امید کی گی سمرا خیستا دا منی خبر منتقید اخبر اللہ. اللہ رب العالمین خلقو تا ترغیب ورکی جکم خلق این امید کی علم یعلمو ان اللہ ویقبل التوبت عن عباده ویعفو عن السیئات دا خلق نپوئی دیتا پتہ نشتے چی اللہ رب العالمین اغا معافی کئی خلقو تا توبی قبلی معافی کئی دا گناہون خلقو تا دی خلقو تا دا پتہ نشتے رے وتوبوا الاللہ جميعا ایوہ المؤمنون توبہ باسی طول اے مومنان اللہ تا طول توبہ باسی اللہ تا ایوہ المؤمنون اے مومنان توبہ باسی اللہ تا ہم تصور خطابات کی زمانو دا اللہ فضل لے چی توبی دروازے را تا کولا اکڑی دا کرا توبی دروازم را تا کولا نوینو بیڑم غرق و دا ٹولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مشرق جانب تا اللہ یو دروازہ کولا اکڑی دا تا توبی او دا با کل بندی کی چی کل انوار دا مغرب در آوخی جی مغرب نا چی کل انوار آوخو تا بس تا توبی دروازہ اغا بند شوا کار سمر بے سڑے توبی باسی و دا توبی اللہ نا قبلی دی توبی سے حیثیت نشترے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی اللہ فرمائی یا ابن آدم اے زید آدم لو بلغت ذنوبک الى عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے زید آدم کستا دا گناہون دا اسمان دے مورگو تم ورسی کنا او بیام زمانہ تبخنو والی زری معاف کم سباک میں نشترے سپرواہ میں نشترے. صحابہ اکرام بچ خطایو کلنو فوراں بے توبہ اللہ تے استلا لیکن معیزی اسلمی رضی اللہ عنہ عظیم صحابی دے زنا تی واقع شوی دا رضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی یا رسول اللہ طہرنی ما پاک کا زمانہ غلطی شوی دا آتی مخڑی بیاول رازی حتی چی آغا حکم کئی چی رجمی کئی چی ور رازی پیغمبر تا وی سگوام واپی نشترے چالی دلے ندے پخپل رازی و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی بھی کڑی معاپ میں کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیو طرف تا مخڑی بیا بل طرف نرازی ہوتا بل طرف نوتا رازی پیغمبر خیال دارے چی کنی دے بلاشی زان لبا استغفارو غاڑی ولی وزان رجم کئی دے شادی شدو آخیر و تاغویل ویل یا رسول اللہ ویل ما زنا کڑی پاک مکویل غلطینا نشوی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تی نورم تا پوسو نکیل کہ تب خطا شوی چرتا آسی بری پردیزان آنا سر راس لگولی اور تو نا یا رسول اللہ دا سی داغی سر میلاو شیب لکا سنچی سرائے دا خپلاحل سے میلاوی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دا ملگر امبوزے اور امبوزے رجمی کئی اگر رجم کلتا پکانو تیزان وطاڑا پکانو اشترے کی گی او غریب کانو لگ پا تکلیف تو نمنڈیک وہ تختی دا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اغسر دا اوخ دا جام اور سروا اغل مخل ورغینو پر سر باندیوانو اور او غرزیدو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیام صحابہ توی پری خیبم بے مڑا پری خیبم بے خیر دیکھ تو بے استلیوے دا ٹیم کیوں تو بیام ہوئی پری خیبم مطلب داو چی دا تختی دل دا با انکار ویو قسم دا چی که دیشی دے انکارو کی چی مارو دا زنا کرن دا ویستا بے معاف شوے تو بے سال استلیوے و بے نصبری زنانا رازی زنانا مخزومیہ
بنو مخزوم قبیله ده، د هغې یوه زنانه راځي ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما غلطي کړې، زنا نه شوې، پاکه مې که. هغې ترې مخ واړاوه او ورته څه وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به ما داسې واپس کړې لکه څنګه چې تا معیز اسلمي واپس کړی و. انها حبلا من الزنا، ما په خېټه حمل د زنا نه دی. یا رسول الله غواړم چې پاکه مې کړي. هغې ته پته وه چې د آخرت سزا خطرناکه ده، د دنیا سزا لږ خیر دی، وختي طور باندې ده. نبي صلی الله علیه وسلم صحابه ورته وویل دې زنانې ته ویل چې لاړه شه او چې کله ستا ماشوم پیدا شه رابه شي، اوس په خېټه ماشوم دی. هغه لاړم، ماشوم یې پیدا شو. ګوره په دې کې به څومره ټایم لګېدلی و. ماشوم یې پیدا شو، ماشوم یې راوړ. ویل یا رسول الله ماشوم یې پیدا شو. ورته یې اوس دې له 2 کاله به دې له تی ورکړې چې دا کله خپل خوراک څښاک شروع کړي بیا به راشي. د خپلو مور شودو ته ضرورت لري. هغې وله شودو ورکول، بیا چې کله خوراک څښاک ته ورسېد خپل خوراک څښاک کولی شي بیا راغلی. ګوره کلونه تېر شو. سبحان الله، دې صحابو سره څومره غم ورسره دی د ګناه. مونږ خو که نن ګناه وکړه په سهار کې وکړو ماښام کې راته یاد نه وي چې ما کومه غلطي کړې ده. په خیال کې هم زما نه راځي، ولې آخرت راته یاد نه دی. بیا راله ویل یا رسول الله اوس ماشوم غټ شوی دی، ما پاکه کړه. نبي صلی الله علیه وسلم ویل د دې ماشوم به څوک تربیت وکړي. ګوره دلته خیال کوئ ښه، دلته دې زنانه سره د خپل ماشوم غم نشته دی، د خپلې ګناه غم ورسره دی چې دا به څنګه معاف شي. دې ماشوم به څوک تربیت وکړي؟ یو صحابي ویل یا رسول الله د دې تربیت به څه کوم. ویل ماشوم یې هغه ته حواله کړو او ویل دا بوځئ، ویل دې یو کنده وکنه، ویل پاکې ودروئ او رجم یې کوي. او چې رجم یې کړه بیا پې نبي صلی الله علیه وسلم د جنازې لمونځ هم وکړو. چا ورته ویل یا رسول الله جنازې لمونځ پې کوې؟ نبي صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل لقد تابت توبة، داسې توبه یې ایستله لو تابها صاحب مکسل لغفر له. که چېرته دا توبه هغه ټیکسونو والا چې کوم ټیکسونه راټولوي که نه حرام، که هغه ایستلي وي نو هم به الله قبوله کړي وي. داسې توبه یې ایستله. بل روایت کې راځي داسې توبه یې ایستله که ټول مدینې والا باندې تقسیم شوي نو هم کافي وله. دا داسې قسم توبه ایستلې صحابه کرامو، هغوی سره دا احساس ورسره و. صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دومره احساس حالان کی غلطی وم نو. عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ دا د عائشہ رضی اللہ عنہ دا هغې خپل خوری دی او دی چې کله په مکه باندې والي و، په مکه باندې د خلافت او حکومت و. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ډېره سخي ښځه وه، خرچ پې کاوه ډېر زیات. عبدالله ابن زبیر چې و نو د هغه سره خلافت ورسره د مکې، هغه یوه خبره وکړه ویل که دا نه منع کېږي دا بېځای خرچونه کوي زه به پې پابندي ولګوم. ویل خبره عایشې ته راورسېدله، دا یو خوری و او دومره ورته ګران و او پیغمبر ته هم دومره ګران و چې عایشې یو پیر نبي صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله ستا د ټولو بیبیانو اسمې کونیه شته دی، ام سلمه وغیره، ام حبیبه وغیره، او زما اسمې کونیه نشته دی، بچي نه و که نه. هغه ورته ویل دا خپل زوی عبدالله ابن زبیر د دې په نوم باندې اسمې کونیه کېږده ته ام عبدالله شوې، ام عبدالله، عبدالله ابن زبیر خپل خوری دی که نه، دومره ورته ګران. هغه چې کله خبر شوه چې عبدالله ابن زبیر زما باره کې داسې خبره کړې، زه خو څه ګناه کار نه کوم، زه خو صدقې کوم، نو قسم یې وکړو، قسم یې وکړو ویل زه به د عبدالله ابن زبیر سره چېرته خبرې نه کوم. عبدالله ابن زبیر ته خبر راورسېد چې ترور خو یې داسې قسم وکړ. عبدالله ابن زبیر خفه و ډېر زیات، کسانو ته یې ویله ملګري وو او د عایشې رضی الله عنها شاګردان وو، هغې ته یې ویله چې تاسو ما په څه چل بوځئ او زه یې خپلې ترور سره جوړه کوم. او خوری خو د بشي په ځای که نه، ترور حدیث کې راغلي الخالة بمنزلة الام، ترور خو د مور په ځای باندې. هغه کسان ته یې ویل تاسو به هلته لاړ شئ او ما به پټ ځان سره بوځئ او چې زه یې څه جوړه وکړم. دی ولاړ هلته اجازت یې طلب کړو، 2 کسان دي او د عایشې رضی الله عنها شاګردان دي، دی ورسره پټ لاړ، هغې ته پته نه وه. سلام یې وکړو، پرده لګېدلې منځ کې، نو هغې نه خو ستر و، خو د عبدالله ابن زبیر نه خو ستر نه و چې څنګه دی کور ته ورننوته او د هغې سره پردې نه اخوا خبرې کولې، بس دی پردې ته ورننوت، پردې ته ورننوتو، ترور له غاړې ورکړه.
او ویې ژړل ورته سختې ورته وژړل چې بس غلطي ده شوې ده نن اوس معاف مې که ستا باره کې مې غلطه خبره کړې وه. هغوی په خپل قسم باندې چې قسم تې مات شو په هغې دومره زیات وژړل چې انتها یې نه وه. او بیا د هغه قسم په کفاره کې 40 غلامان هغې آزاد کړه. 40 غلامان اران کې یو غلام کافي کېږي هغې 40 غلامان آزاد کړه. د احساس هغې سره ورسره و چې چېرته الله یې پرې راونیسي. د مخکنو خلکو سره دا احساس ورسره و. معمولي غلطي او د هغې احساس ورسره و.